زموږ د پښتو ژبې ټولګی دریم درس. سلام زده کوونکو، نن خپل دریم درس لولو. زموږ دریم درس د پښتو د تورو لغات دی. نو اوس به خپل دریم درس پیل کړو. الف مد آس. الف انگور. ب بابا. پ پنیر. ت توت. ت تال. س سریا. جیم جواری. چ چتری. ه حلوا. خ خټکی. څ څیره. ز زمکه. دال درمل. ډال ډوډۍ. زال زغال. ر رومی. ر روند. ز زردالو. گ گلی. ژ ژبه. سین سوپ. شین شوده. خین خار. صاد صابون. زاد ضبطول. توی توتی. زوی ظرف. عین عینکه. غین غر. ف فرینی. قاف قلم. کاف کور. گاف گل. لام لیمو. میم میگی. نون نړۍ. نور مڼه. واو وزه. دوه سترګې هنداره. یخ. ښه، دا و د پښتو تورو لپاره لغات. نو اوس به تاسو ته د پښتو د یګانو ډولونو لپاره څو مثاله وښیم. نرمه یې لکه سړی، زمری، اوړی. اوږده یې لکه غوښې، مڼې، بیلګې. څرګنده یې لکه سپرلی، خوشحالي، ناروغي. لکۍ والا یې لکه نړۍ، خوشحالۍ، ډوډۍ. حمزه والا یې لکه وخورئ، راشئ، کینئ. ښه زده کوونکو، دا و زموږ دریم درس. تر څلورم درسه پورې خدای پامان. خدای پامان.